واشنگټن ته د کابل خبرداري که خپل دریځ څخه وانه وړي د امریکا په اړه پر خپل سیاست بیا کتنه کو. سلامونه قدرمن لیدونکو، شراغلاس درته وایم. په کابل کې مسؤلانو د افغانستان بانک د ارزش شتمنۍ په اړه د بایدن د وروستۍ پریکړې په تړاو کلک غبرګون ښودلی چې له مخې د افغانستان 3.5 میلیارډ ډالر د سپټمبر د 11مې پیښې قربانیو کورنیو ته ځانګړی شوی دی. مسؤلانو خبرداری ورکړې که امریکا له خپل دریځ څخه ونه ګرځي او خپلو پارونو کړنو ته دوام ورکړي، نو کابل به هم د دغه هیواد په تړاو پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د وینا پاڼې په خپرولو ویلي چې د بایدن دغه غیر موجه کړنه د افغانانو پر حق حقوقو تیری دی. نوموړي ټینګار کړی چې امریکا لومړی د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف د افغانستان شتمني کنګل کړي او اوس غواړي چې په خپل سر غیر مسؤلانه تصرف پرې وکړي. دغه وینا پاڼې کې راغلي چې د سپټمبر 11مه پیښه له افغانانو سره هیڅ تړاو نه لري. نوموړي زیاته کړې د دې پیښې په پلمه د افغان ولس په شتمنۍ هر ډول تصرف څرګند تیری او ظلم بلل کیږي چې دا له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې ښکاره مخالفت دی. په دې اعلامیه کې په ډاګه شوی چې امریکا د دې لپاره چې د نړۍ له ملامتۍ ځان وژغوري او له افغانانو سره خپل روابط رنګلي نه کړي، باید له خپل دریځ څخه واوړي او د افغانانو شتمني آزاده کړي. د یادونې وړ ده چې د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 2 میلیارډ ارزښت شتمني کنګل کړه. اوس مهال د دغه هیواد ولسمشر د یو اجرایي فرمان په صادرولو پریکړه کړې چې د دغو پیسو له شمېر څخه د شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر د سپټمبر 11مې پیښې قربانیو ته د غیرامت په توګه ورکړل شي او همدومره نور دي افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د بایدن د پریکړې پراخ ملي او نړیوال غبرګونونه پارولي دي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.